د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان او ایران ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نن سهار جګړه نښتې ده. دغه جګړه چې د ایران له لوري د افغانستان پولې سره نږدې په صفري نقطه کې د ایراني لوري د تاسیساتو جوړولو له امله رامنځته شوې ده. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې چې ګواکې ایران هڅه کوله د افغانستان له پولې سره نږدې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي. په هغه وخت کې د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري مخنیوی شوی و او دوی دې ته نه و پرېښودل شوي چې د پولې سره نږدې تاسیسات جوړ کړي. نن سهار د ایراني ځواکونو او د اسلامي امارت ترمنځ دغه جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې کله دغه پوځیانو یو ځل بیا د افغانستان کرښې ته نږدې په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو باندې کار پیل کړ. د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري یې مخه ونیول شوه چې له امله جګړه رامنځته شوه. دغه جګړه فلحال د ایران په خاوره کې جریان لري. اسلامي امارت ځواکونو د ایران څو پوستې نیولې دي. همدا ډول دغه ساحې څخه ایراني ځواکونه تښتېدلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې کې لیدل کېږي چې طالبان د شکر سجدې کوي. همدا ډول ځینې ایراني عسکر ښکاري چې په زخمی حالت کې د افغانستان د پوځ له لوري په شا شوي افغانستان کې نیول شوي دي. د ایران خبري رسمي اژانس تسنیم ویلي دي چې دغه جګړه نن درېدلې ده، خو لا هم دغه جګړه جریان لري. ځینې داسې راپورونه هم شته چې ګواکې اسلامي امارت ځواکونه ایران ته اوښتي، د هغه ځای څخه یې ایراني ځواکونه په شا کړي دي. د غنیمتونو له راخیستلو څخه وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. په وروستیو کې ایران سره د افغانستان اړیکې ظاهرا د اوبو له امله ګډوډې شوي دي چې د ایراني ولسمشر د اخطار څخه وروسته دغه اړیکې تر ډیره خرابې شوې. خو دا چې ایران غواړي د افغانستان د اوبو د مهارولو سیستم له منځه یوسي او یا یې هم فلج کړي او یا یې د یو څه وخت لپاره وځنډوي ترڅو ایران ته یې اوبه ور واوړي، دغسې په سرحدي او مرزي مشکلات رامنځته کوي. د افغانستان نیمروز ولایت د ایران سره په سرحد کې پروت ده. له دې څخه وړاندې هم ایران یو ځل د اسلامي امارت د ځواکونو سره جګړه کړې وه چې له امله یې څو ایراني ځواکونه نیول شوي وو چې بیرته د حسن نیت په خاطر ایراني لوري ته ورخوشي شول. ایراني طرف وایي چې د افغانستان سره یې دغه جګړه ودرولې ده. دغه جګړه د نیمروز ولایت په ګنګ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. داسې ویل کېږي چې افغان ځواکونو د ایرانیانو یو سرحدي پوسته هم سقوط کړې ده. ایران ویلي دي چې د افغانستان له دفاع وزارت سره یې دغه موضوع شریکه کړې ده او په دې اړه یې خبرې ورسره کړې دي. د سیمې اوسیدونکو هم دا تایید کړې ده چې د نیمروز ولایت په ګنګ ولسوالۍ کې د ایران د مرزي ځواکونو سره سخته جګړه شوې ده. دغه منابعو په وینا چې د دواړو طرفو لخوا درانده وسایل او درندې وسلې استعمال شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ښاغلي حافظ احمد تکل پر خپله ټویټر پاڼه یو ټویټ کړی ده. هغه ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی مولوي امیر خان متقي سره په کابل کې د ایران سفیر ښاغلی حسن کاظمي قومي او مرستیال یې وکتل. په دغه کتنه کې حسن کاظمي قومي د دوحې د وروستۍ ناستې په اړه د ایران او اسلامي جمهوریت د موقف په اړه معلومات ورکړي وو او یادونه یې کړې وه چې د ایران هیات په دغه غونډه کې د افغانستان له وضعیت او موجوده صورتحال څخه دفاع کړې ده. خو د افغانستان او ایران ترمنځ په دغې پیښې شوې جګړې په اړه پکې څه نه دي ویل شوي. د افغانستان او ایران ترمنځ د دغې جګړې له امله کېدای شي ځینې هیوادوال ټپیان شوي هم وي، خو د تلفاتو چې د دواړو لورو ته کوم تلفات اوښتي دي د دې په اړه تر اوسه کره او دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي چې آیا دواړو لورو ته کوم تلفات اوښتي دي. خو داسې معلومیږي چې د افغانستان خواته تر اوسه کوم داسې خاص تلفات نه دي ور اوښتي او ایرانیانو په دغه جګړه کې د افغانانو پر وړاندې خپل مورال بایللی ده، ځکه اسلامي امارت ځواکونه له دوی څخه پوسته نیولې او همدا ډول اسلحې ورڅخه غنیمت کړي دي. د افغانستان د داخله چارو وزارت ویان ښاغلی عبدالنافع ټکور په یو ټویټ کې ویلي دي چې نن ورځ د نیمروز ولایت په مربوطاتو کې د ایراني سرحدي ځواکونو سره د افغانستان په طرف ډزې کړې وي چې له مقابل غبرګون سره مخامخ شوي دي.
نوموړی وایي په نښته کې دواړو خواوو څخه یو تن وژل شوی او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. ښاغلی ټکور زیاتوي موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسېدلې ده او اوس وضعیت د کابو کېدو په حال کې ده. ښاغلی ټکور وایي اسلامي امارت د نښتو پلوي نه کوي، خو که چیرې بیا هم کوم ګاونډی په دې اړه اعتنا نه کوي، دوی د هېواد ساتنې ته ژمن دي. د افغانستان او سیمې هېوادونو ترمنځ چې له هغې جملې څخه پاکستان او ایران زیاتره وخت د دوی ترمنځ سرحدي جګړې نښتي. د پاکستان سره د افغانستان سرحدي جګړې څو میاشتې مخکې ډېرې تودې وې چې څو ځلې ورسره جګړه وشوه. یو ځل خو جګړه ورسره په دې وشوه چې پاکستانیانو غوښتل یو ځل بیا سیمې خاردار تېر کړي چې د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري مخنیوی وشو، چې له امله یې جګړه رامنځته شوه، چې په مقابل کې په سپین بولدک همدا ډول په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو همدا ډول د پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډېره درنده جګړه وشوه. همداسې د ایراني ځواکونو سره هم څو میاشتې وړاندې یو برخورد رامنځته شوی و چې بیرته دغه موضوع حل شوه. ایران او پاکستان غواړي افغانستان باندې د فشار په زور خپلې غوښتنې ومني، خو هغه څه دي چې اسلامي امارت هیڅکله هم فشار ته غاړه نه ږدي. په ټولنیزو رسنیو کې دغه جنګ ځینې صحنې هم نشر شوي دي. غواړو د ویډیو په دې برخه کې درته دغه جګړې ځینې صحنې چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوي دي ولرو.